بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. په دغه کلاس کې موږ تاسې په پایتان اسکیپ کرکټرز باندې خبرې کوو. پایتان اسکیپ کرکټرز څه شي دی او د څه لپاره استعمالیږي، ولې استعمالوو. To insert characters that are illegal in a string you use an escape character. ځینې وخت موږ تاسې دغسې یو شی غواړو چې خپل و ټکسټ ته داخل کړو چې هغه په ټکسټ کې ایلیګل یا غیر قانوني وي. نو په دغه صورت کې موږ تاسې په پایتان ژبه کې د اسکیپ کرکټر څخه استفاده کوو. یعنی مثال زه غواړم چې زما په ټکسټ کې داسې یو مهم د یو عالم وینا یا د یو صحابي وینا یا د حضرت محمد اسلام حدیث شریف کې دا زه غواړم په خپل ټکسټ کې په کوټیشنونو کې ولیکم چې دا یو مهم موضوع ده، یعنی په ډبل کوټیشنونو کې ولیکم. نو ډبل کوټیشن په خپله په پایتان ژبه کې په ټکسټ کې دا ایلیګل یا غیر قانوني دي چې دا نه منل کېږي. نو د دغه لپاره چې دغه زموږ سره ومني نو موږ تاسې اسکیپس کرکټر کاروو چې دا د اسکیپ کرکټر د استعمال ځایونه دي. An escape character is a backslash followed by the character you want to insert. اسکیپ کرکټر دغه دی چې موږ تاسې بکسلاش کاروو او له هغه بکسلاش وروسته موږ تاسې هغه کرکټر کاروو کوم چې موږ غواړو دا ټکسټ ته داخل کړو، یعنی هغه سپیشل حروف کاروو چې موږ دا ټکسټ ته داخل کړو، لکه ډبل کوټیشن یا همداسې نیو لاین موږ غواړو دا لاین مات کړو یا د ټکسټ له یوې برخې څخه صرف نظر وکړو، بله برخه یې راواخلو. چې دغه وخت کې موږ تاسې اول بکسلاش کاروو، له هغه وروسته کوم کرکټر چې موږ غواړو و د خپل ټکسټ ته اضافه کړو هغه کرکټر کاروو. مثال دوی خپله دغه د ډبل کیوټس راخیستی یا ډبل کوټیشن چې دی چې دا خپله په پایتان کې ایلیګل دی، یعنې غیر قانوني دی، موږ نسو کولی چې ویې کاروو. زه راځم پر دې به عملي کار وکړو. اسکیپ کرکټرز دغه دی چې مشهور دی په پایتان کې موږ تاسې ډبل کیوټس دی چې بکسلاش ډبل کیوټس موږ کاروو. بکسلاش دی یعنې موږ تاسې که وګورو تاریخ چې موږ تاسې ځینې وخت لیکو نو د دې ترمنځ بکسلاش موږ کاروو چې کال، میاشت او ورځ یې جلا سي سره. ځینې وخت ډش کاروو، ځینې وخت ډاټ کاروو یعنې ټکي کاروو. خو که چیرې موږ تاسې بکسلاش کاروو نو ډبل بکسلاش به موږ کاروو. بل سلش ان دی، بکسلاش او ان دغه ان د خپله د نیو لاین په معنا دی. موږ غواړو چې د یو ټکسټ ترمنځ یو جمله ماته کړو یا غواړو چې دا یو ټکسټ چې دی هغه په دوه پاراګرافو وویشو، نو موږ دغه ټکسټ په منځ کې سلش ان کاروو چې دا خپله د نیو لاین په معنا دی. او بل زموږ ستاسې لپاره سلش آر دی. سلش آر موږ تاسې د کاریج ریټرن، یعنې دا داسې موږ تاسې کاروو غواړو دغه جمله چې ده زه غواړم د دې جملې دغه نیمه حصه چې ده، یعنې دا ډبل کم دی دلته چې کم کرسر ولاړ دی، زه غواړم دغه جمله پرنټ کړم او له دغې پاتې جملې څخه صرف نظر وکړم، یعنې دا نه غواړم چې پرنټ سي، نو بیا موږ تاسې سلش آر کاروو. سلش ټي ده یعنې ټیب، د ټیب لپاره چې دا 4 سپیس فاصله لري، د هغه لپاره چې موږ غواړو یو ټیب فاصله واخلو، یعنې ایډنټیشن راولو په خپل پاراګراف کې چې دا تاسو په ورډ پروګرام کې ویلي دي، که چېرې مو لوستی هلته په تفصیل سره ویل کېږي. خپله د پایتان ساینټکس کې هم ټول ایډنټیشن کارېږي. نو د دغه ایډنټیشن یا 4 سپیس فاصلې څخه موږ تاسې د سلش ټي یعنې ټیپ استفاده کوو. او بل د بک سپیس لپاره، یعنې موږ غواړو چې د دوه کلمو ترمنځ د یو حروف په اندازه چې کوم سپیس وي، یعنې د دغه له منځه وړلو لپاره موږ سلش بي کاروو، یعنې بک سپیس چې غواړو له منځه یوسو. او سلش اپ چې موږ غواړو دا فورم فیډ دی چې دا خپل عیناً د فارمټ فنکشن کار کوي، د فارمټ فنکشن په حیث موږ تاسې سلش اپ کاروو چې یوازې د اپ دغه موږ تاسې کاروو. او بل موږ تاسې د اوکټال والیو لپاره سلش ټریپل او معنا 3 ډیجیټه موږ راخو، یعنې که موږ یو بکسلاش انتخاب کړو بیا 3 ډیجیټه واخلو، بیا بل بکسلاش بیا 3 ډیجیټه، بیا بل بکسلاش بیا 3 ډیجیټه، نو دغه ته موږ تاسې د اوکټال والیو وایي. او سلش ایکس ایچ ایچ یعنې که چیرې موږ تاسې سلش ایکس واخلو یا یو بل حرف واخلو یا یعنې حروف او عدد ګډ واخلو 3 ډیجیټه، نو بیا موږ ته دلته هیکزا والیو پرنټ کولی سي، یعنې چې دا زموږ تاسې هغه د اسکیپ کرکټرز مثالونه دي چې دغه یو څو اسکیپ کرکټر دلته به اوس موږ تاسې په هر یوه باندې په عملي ډول کار وکړو. یعنې موږ تاسې اسکیپ کرکټرز هغه وخت کاروو کوم وخت چې موږ تاسې په ټکسټ کې موږ غواړو داسې یو کرکټر انسرټ کړو یا داسې یو
حروف انسرت کو چې هغه خپله په پایتان کې ایلیګل یا غیر قانوني وي نو بیا موږ تاسې د اسکیپ کرکټر څخه استفاده کوو چې د استعمال ځای همدغه دی. نو راځو موږ تاسې پر دې عملي کار کوو. موږ تاسې راځو دلته که وګورو موږ تاسې د یو ټکسټ لرو چې هغه string is a sequence of characters. ستا خپله د string تعریف دی، زه غواړم دغه string کومه کلمه چې ته غواړم که چیرې موږ تاسې دلته سینګل کوټیشن کار کړو. سینګل کوټیشن په پایتان کې لیګل دی. که چیرې زه اوس دغه جمله پرینټ کړم دغه ټکسټ زموږ لپاره، که وګورو موږ ته هېڅ ایرر نه راکوي. که وګورو string په سینګل کوټیشن کې کار شوی، خو که چیرې زه غواړم ډبل کوټیشن وکاروم دا موږ لپاره یو سینټکس ایرر راځي. یعنی دا په پایتان کې invalid syntax یعنی خپله یو سینټکس ایرر سو چې دا خپله په پایتان کې ایلیګل دی یعنی غیر قانوني دی. نو موږ څنګه کولی سو چې دغسې یو کرکټر لکه دا ډبل کوټیشن چې دی خپل سټرینګ ته داخل کړو؟ نو دلته موږ اسکیپ کرکټرز کاروو. نو راځو backslash لیکو او بیا له هغه وروسته یعنې followed by کرکټرز، له هغه وروسته په کوم کرکټر چې موږ غواړو هغه لیکو. زه ډبل کوټیشن لیکم، بیا راځم backslash او ډبل کوټیشن. چیرې زه دا پروګرام اوس رن کړم نو زموږ دغه سټرینګز کوم کلمه چې ده دا په ډبل کوټیشن کې موږ تاسې ته راشي. که وګورو ډبل کوټیشن کې راغله چې دا وایي د اسکیپ کرکټر هغه استعمال. بل موږ ډبل backslash لرو. زه غواړم یو ډیټ زه واخلم. ډیټ څنګه موږ تاسې اخیستی سو؟ زه وایم د اول چیرې زه د ټیکسټ پر ځای اوس ډیټ پرینټ کړم. که وګورو دا په دا شکل موږ ته پرینټ سو، خو زه غواړم چې دغه ډیټ باید په backslash سره جلا سي. یو backslash دلته کاروم، یو backslash دلته کاروم. که وګورو 01 بیا په دا کوڅو کې ډبل سوالیه، که وګورو ډبل سوالیه دې په یو لیک پر ګرځېدلې ده. نو دا نو څنګه کولی سو چې دغه موږ تاسې کار کو؟ نو زه راځم دغه اسکیپ کرکټرز استفاده کوم چې زه هم ډبل backslash او دلته هم ډبل backslash کاروم. یعنې دا موږ ته دا کار کوي چې دغه ترمنځ یو سلشونه جوړوي. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورو اوس موږ تاسې ډیټ بلکل صحیح ښکاري چې دا و د اسکیپ کرکټر بل اسکیپ کرکټر چې موږ تاسې وویل موږ تاسې نیو لاین لرو. موږ تاسې backslash n زه غواړم چې دغه نیو لاین له دغه وروسته سیکوینس دغه جمله سیکوینس چې د دا په نیو لاین کې راشي. که چیرې زه راسم دلته لومړی دغه سټرینګز ټکسټ زه پرینټ کړم، که چیرې رن که وګورو سیکوینس دا ټوله یوه جمله ده، خو غواړم زه دا جمله دلته ماته کړم نو سلش n کاروم یعنی نیو لاین ماته واخله. که چیرې زه اوس دا رن کړم، که وګورو دا د سیکوینس تر دغه جمله د سلش n وروسته دغه برخه یې په نیو لاین کې راغله چې دا اوس موږ ستاسې لپاره د اسکیپ کرکټر سلش n کار. او له هغه وروسته موږ به یو بل اسکیپ کرکټر لرو چې سلش r. زه غواړم دغه جمله چې ده که وګورو موږ تاسې که چیرې لومړی زه دا پرینټ کړم دا جمله موږ ته داسې یو ثابته جمله پرینټ کیږي، خو زه غواړم چې دغه جمله چې ده تر دغه اس پورې زما نه غواړم چې پرینټ یې کړم. یعنې د از له کلمې وروسته سیکوینس اف کرکټرز دغه پاتې برخه ماته پرینټ سي. یعنې دغه پاتې برخه پرینټ کوم او له دغې برخې څخه صرف نظر کوم. نو زه بیا سلش r کاروم. سلش r چیرې زه دا پروګرام رن کړم، که وګورو سیکوینس اف کرکټر یعنې د دغې جملې څخه ما صرف نظر وکړ او دغه پاتې برخه مې پرینټ کړه چې دا د سلش r یعنې اسکیپ کرکټرز کار و. له هغه وروسته موږ تاسې بل اسکیپ کرکټر سلش ټي لرو یعنې یو ټیپ اندازه اخلي. زه غواړم چې دا سټرینګ دلته له ا څخه هم یو ټیپ اندازه ولري او دلته له ا څخه هم یو ټیپ اندازه ولري. که چیرې موږ تاسې دا پرینټ کو، که وګورو سټرینګ دلته هم یو ټیپ اندازه لري او دلته هم یو ټیپ اندازه لري چې دا د سلش ټي یعنې موږ یو ټیپ فاصله غواړو چې د حروفو ترمنځ راولو یا ایډنټیشن کاروو. نو بیا سلش ټي څخه موږ تاسې استفاده کوو. له هغه وروسته موږ تاسې یو بل کرکټر چې سلش بی یعنې بک سپیس سینګل بک سپیس موږ تاسې ته له منځه وړي. زه به دا سټرینګ سلش ټي له منځه یوسم. که چیرې زه دا اوریجنل سټرینګ پرینټ کړم سټرینګ از ا سیکوینس اف کرکټر زه غواړم دا اف او کرکټر سره یو ځای کړم نو دلته موږ تاسې سلش بی کاروو یعنې دا یو حرف فاصله له منځه وړي.
که وګورو اف او کرکټر سره یو ځای شو یعنې دا یو اسکیپ فاصله چې ده دا یې له منځه یوړه چې تا خپله د سلش بي یعنې بک سپیس فاصله له منځه وړلو کار و له هغه وروسته موږ تاسې پروپیډ چې موږ تاسې دا خاص د فارمټ فنکشن غوندې کار کوي زه راځم په ترتیب سره زه دلته یو والیو اخلم د ایج وریبل ما ډیکلیر کړی او دې ته زه دا والیو اساین کوم ایج ته او نیم اوس زه غواړم چې دا زما نوم او ایج ما ته پرینټ سي نو زه جمله لیکم I am بیا له هغه وروسته زه ډاټ لګوم یعنې I am دانش I am یعنې 23 که چیرې زه راسم دلته زه اوس نیم وکاروم او د ایج وریبل استفاده کوم او که دا پروګرام زه راکړم I am ډاټ I am years old دانش درویش نو دا ډېر یو بې مفهومه جمله سوه یعنې هېڅ مفهوم موږ له دغه سنټنس څخه نشو اخیستلی نو موږ غواړو چې دا نیم دلته راسي دلته او دغه ایج دلته راسي یعنې د ام و یر ترمنځ ایج راسي او د I am ډاټ ترمنځ نیم راسي موږ تاسې دلته بیا هم هغه قوسونه کاروو او په قوسو کې خپله دا وریبل پاسوو چې موږ تاسې دلته د نیم وریبل لرو او دلته هم موږ تاسې د یرس او ام ترمنځ یو بل وریبل پاسوو چې هغه زموږ ستاسې لپاره ایج دی یعنې غواړم ایج دلته I am 23 years old او دغه دوه ډیکلیریشن چې موږ دلته کوي دا موږ له منځه که چیرې دا پروګرام رن کړم I am name I am age years old دا هیڅ معنا هم بیا نه لري نو موږ غواړو چې موږ ته د وریبل نیم پرنټ نه سي بلکې په وریبل کې چې کومه والیو موږ تاسې ذخیره کړې ده هغه پرنټ سي نو دلته موږ تاسې خپله د اپ کوم اسکیپ کرکټرز چې موږ تاسې لرو دغه کاروو که چیرې موږ دا استفاده کوو نو که رن کړو دا پروګرام I am دانش چې د نیم والیو یې راپورته کړه I am 23 years old چې د ایج والیو یې راپورته کړه نو دا بل د اف پاکسپی اسکیپ کرکټرز کار و له هغه وروسته موږ تاسې دوه اسکیپ کرکټرز نور لرو لکه اوکټال او هیکساډیسیمل که وغواړو موږ تاسې زه به دغه جمله کمنټ کوم زه غواړم دا له کمنټه وباسم غواړم پرنټ کوم دا پرنټ اصلا بک سلاش که موږ چیرې درې ډیجیټه وکاروو نو دا اوکټال عدد دی که بیا بک سلاش درې ډیجیټه وکاروو بیا وکاروو یعنې درې عدده موږ وکاروو دا خپله اوکټال عدد دی که چیرې زه دغه پرنټ کوم نو دا د هیلو کلمه به ماته پرنټ کړي ځکه چې دا د هیلو هغه اوکټال والیو ده چې هیلو ماته د هیلو والیو ده که راسو دا پرنټ کو پرنټ وال 1 که چیرې زه دا پرنټ کړم دا به هم هیلو ماته پرنټ کړي ځکه دا د هیلو والو یعنې بک سلاش ایکس 48 بیا بک سلاش ایکس 55 بک سلاش ایکس شپږ سي بک سلاش ایکس شپږ سي بک سلاش ایکس شپږ یعنې دغه هیکزاډیسیمل والیو د هیلو چې دغه خپله د په پایتان کې بغیر له اسکیپ کرکټر څخه موږ نشو کولی چې داسې یو شی ډیکلیر کړو یعنې دا لیکل دي خو د اسکیپ کرکټر په واسطه موږ کولی شو چې دغه شیان په پایتان کې اډ کړو یا انسرټ کړو نو دا اوس موږ ستاسې د اسکیپ کرکټرز